السلام علیکم ګرانو مینوالو اندلیب یم د اندلیب پښتو ټي وي نه ستاسو په درانه خدمت کې حاضر شوم کتونکو په خان دربار کې یم د سرکار او د سجاد پورټل کې یم د انټرچینج سره بالکل نږدې دلته مې یو داسې شخصیت سره ملاقات وشو تاسو به ډېر زیات لیدلی وي امجد ملنګ دی او امجد ملنګ ډېر ښه رباب غږوي که زه دا ووایم چې نن په پښتونخوا کې د ټولو نه ښه رباب غږوي نو دا به دروغ نه وي تاسو به ما سره په دې اتفاق کوئ او ډېره مننه کوم د امجد ملک صاحب جادوګرې ګوتې وله خدای ورکړي دي پښتانه مشغولوي محفلونه کوي محفلي سړی دی او غوښتل مې چې دې خپلو مینوالو سره شریک کړم هغوی ته یې مخامخ کړم امجد ملنګ صاحب څومره وخت وایي چې رباب غږوي دي تقریبا زما څه کم 30 کال وشو 30 کاله 30 کال 30 کاله د رباب وټانګو اوس هم د خیر سره ځوان به کنه زوړ نه وو تاسو حاجی ځوان یو کنه بالکل ځواني 30 کاله د رباب وغږو او الله دې اسم کوا الله دې لره دې کام د پاره چې دې خوشاله دې مشغوله مې پلینو در باندې آباد دي اندلی پښتو ټي وي ګوري ګوري زما پروګرامونه ګوري زما کتون کې ویني سوای وتا ارس ټیک ټاک دې دا زما یو شهادت تر مې دی او ماما مې دی او پلار مې دی جی دې سره به ارس ورسره کې او یو خبره کوم جی دا غاښ مې ډېر زیات خوږېږي دله یو دم راته واچوه احمدین طالب یو روبایي کړې ده وایي کومه کونډه چې په تمه د لیور شي دې کې متلونه کړي دي کومه کونډه چې په تمه د لیور شي نو د لیور په تمه پاتې بې شوهر کېږي او جواب ورکه خیر که نه ورکه به خیر دی چې آزاد ظهیر فقیر د بل په در شي ماشاءالله سبحان الله سبحان الله او ورته خان ده چې مېلمنه نه خلاصېږي دا اوله چې رمضان رستو اختر شي او احمدینه درد د غاښ کې نایلات شي په یستو د هغه حکم مقرر شي پښتانه وایي وایي غاښ چې رنځور شي نو علاج یې انبور شي خوشحاله اوسئ استاد جي اندرین الله سره ډېر ښایسته خبرې وکړې ډېر زیات خوشحاله شوم تاسو نه ډېر زیات متاثره شوم او ډېره مهرباني ډېر قدرمن شئ کتونکو په یونیورسټۍ کې پروګرام مونږ هلته شعرونه وایي دی رباب وغږو ما خپله برخه واچوله د خپله برخه واچوله کالج پروګرام ډېر ښه پروګرام و جي او د یونیورسټۍ پروګرام ډېر مزېدار و نو مونږ پکې میلاو شو زه خوشحاله شوم چې امجد ملنګ سره مې ملاقات وشو د ډېر وخت نه اورم د ډېر وخت نه وینم الله دې لري او ډېره ډېره مننه په لوی الله م سپارو کتونکو الله پامان الله پامان الله پامان